آمو سیند د پامیر د لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او تر 2500 کیلومتره مزل وروسته د اورال بحیرې ته تویږي. د 1200 کیلومتره په اندازه د افغانستان او مرکزی اسیا د هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان ترمنځ سیاسي سرحد جوړوي. د آمو سیند 10 سلنه اوبه د واخان، کوکچې او کندوز سیندونه جوړوي. په اوسط ډول د آمو سیند 9.8 میلیارده متر مکعب اوبه تاجکستان ته، 15.1 میلیارده متر مکعب اوبه ازبکستان ته او 1.5 میلیارده متر مکعب اوبه ترکمنستان ته بهیږي. د آمو سیند اړوند هیوادونه کولی شي د ټاکلو شرایطو له مخې ورڅخه د خپل هیواد د آبادولو لپاره ترې لازمه ګټه پورته کړي. خو افغانستان تر دې مهاله له دې اوبو څخه هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستې. تازه اسلامي امارات مټې رانغاړلي څو د قوشتېپې د ستر ملي کانال په کیندلو سره د دغه سیند په اوبو د شمال وچې دښتې سمسوري کړي.